ناول رنګه غوږونه، لیکوال نصیر احمد احمدي، غږ جیلاني ساج، اوله برخه. سپینې تختې ته د رشکړی زوړ سړی ولاړ و. ده پر مارکر د اوبو لګولو د یوې پروژې لیکې ایستلې. په لوی سالون کې ناستو 25 کسانو تختې ته کتل. د یوه ځوان تر مخ د میز پر سر ایښی قلم ورو پورته سو. د ځوان سترګې رډې راوختې. قلم د کتابچې پر پاڼه ولیکل. زنګون دې ډېر نه دی ورنږدې کړی؟ ځوان په بیړه د کتابچې پر سر ولاړ قلم رنګ کړ. په وارخطایي یې تر څنګ ناستې ځوان نجلۍ ته وکتل. هغې تختې ته وچې سترګې نیولې وې. ځوان وټوخل، ودرېد. له زاړه سړي یې اجازه وغوښته، د لیست ته ووت. ورو یې وویل: چیرې یې؟ غږ یې وانه ورېد. چمن ته ورغی. د ګلاب بوټی یې واړاوه. هېڅ هم نه و. شاوخوا یې وکتل. دوې نجونې لمر ته ولاړې وې. مخونه یې سره لګولي ول، خندل یې. درېیم یې عکس ترې اخیست. ورهاخوا یوه بوډا په مړه دوړه کې سمنټي نری سړک جارو کاوه، ټوخل یې. ځوان د مڼې ونې ته نږدې پر اوږده لرګینه څوکۍ کېناست. اوږه یې درنه شوه. ورو غږ راغی: اوف، د دومره تیزه سپرې. ځوان پر خپله اوږه لاس کښېښود. اوږه یې سپکه شوه. ځوان په ښځینه خندا پسې ورمېږ کوږ کړ. د دفتر رئیس یې په موبایل کې خبرې کولې. ده ته یې وکتل. ورغږ یې کړ: ښاغلی توابه، ته باید اوس په سیمینار کې وی. تواب خوله جینګه کړه: درځم. رئیس یې بیرته تلیفون خپل غوږ ته وروړ. ویې خندل. د لیست ته ننوته. د تواب اوږه درنه سوه. غږ یې واورېد: اوس نو پخوانی چنجن تواب نه یې، په یاد دي؟ نیکه به دې چنجن بللې، اوس دې ترقي کړې، ښاغلی درته وایي. تواب په بیړه وویل: ځان راوښیه. د چرګې د کوټ کوټ غوندې خندا راغله. کوټ کوټ کوټ، که چا ولیدم زړه به یې ټک وچوي. اوږه یې سپکه شوه. د ونې پاڼې او د مڼو شنې غوړې وښورېدې. نرۍ څانګه راټیټه سوه. د تواب سترګو ته ودرېده. غږ د څانګې له پاڼو راغی: ماښام به سره ګورو. څانګه بیرته خپل پخواني ځای ته ورغله. تیاره وه. تواب پر زینه وخوت، وښویېد. لاس یې د زینو په خیرنه کټاره پورې ونیو. د موبایل بتۍ یې بله کړه. د کیلې پر پستوکي ختلی و. پښه یې په زینه کې تر ایښې خیرن پلاستیکي سطله واړوله. یو دم یې زړه له ویرې خولې ته راغی. په سطل کې اچول شوې وچه ډوډۍ خوځېدله. له وچې ډوډۍ کوچنی موږک راووت. وړې سترګې یې د بتۍ رڼا ته سپینې ښکارېدلې. موږک له سطله ټوپ کړل. تواب سړه ساه وایسته. پورته لاړ. د یوې کوټې له نیمکشه وره د چرسو بوی راته. تواب درېیم منزل ته وخوت. سترګې یې رډې راوختې. په دروازه کې د کلي له ځایه سپینه تیاره رڼا راوتلې وه. تواب په بیړه دروازه خلاصه کړه. په تیاره کې د ستورو او آسماني ډبرو رنګارنګ تصویرونه ګرځېدل. تواب ژر دروازه پورې کړه. ګروپ یې ولګاوه. ویې ویل: چیرې یې؟ یو دم یې تر غاړې واړه پاسته لاسونه تاو شول. د چرګې کوټ کوټ ته ورته خندا یې واورېده. یادېدې مې. تواب وویل: ځان راوښیه. غاړه یې سپکه شوه. پر بالښت سپینه رڼا راوګرځېده. د پلاستیک غوندې روڼ یوه لویشت موجود یوه تکه شنه سترګه درلوده. اوږده خوله یې تر غوږونو خلاصه وه. رڼو پلنو غوږونو یې د تاک د پاڼو غوندې څو څوکې درلودې. موجود خندل. تواب وویل: کوټې ته څنګه راغلې؟ موجود وویل: ته باید زما په لیدو خوشحاله سوی وی. کټ مټ لکه زه. ما دې له پزې مچ هم واخیسته، پوه نه سوې؟ غلی سو. ویې ویل: اوف، تندی دې سم ونیسه. اول وار خو مې نه وینې. جوجو یم. ستا د لیدو لپاره له خپلې سیارې راغلم. میلیاردونه کیلومتره مزل مې کړی. تواب وویل: کوټې ته څنګه راغلې؟ نابلده خبرې مه کوه. نه مې پېژنې؟ بد ښکارې. له تا سره ګډ راغلم، خو تر تا مخکې مې ځان نری کړ. د وره د کلي تر سوري راننوتم. تواب کورتۍ پر دیوال راوځړوله. نیکټایي یې له غاړې خلاصه کړه. د جوجو په ټنډه کې یوازینۍ شنه سترګه وځلېده. ویې ویل: لوی سوی یې، خو کواري دې ډېر فرق نه دی کړی. یوازې ږیره دې نوې ده. تواب اوږد کمیس ور واخیست.
یودم د کوټې شیشې ولړزېدې. زورور درب راغی. تواب کړکۍ ته ودرېد. لرې دیوالونه سره ښکارېدل. د لمبو رڼا وه. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو لاندې سړک ته وکتل. دوکانونه خلاص ول. ځینو سودا اخیسته. د نانوایي تر مخ ژېړو قوي ګروپونو ته ولاړو ځوانانو خندل. جوجو وویل په دې وطن کې د انسانانو مرګونه څومره عادي دي. 500 متره لرې په ډک بازار کې چاودنه وسوه. خامخا به یې څو میندې بورې کړې وي، خو دلته د چا چورت هم نه دی خراب. بیرته یې بالښت ته ور ټوپ کړل. تواب په غبرګو لستوڼو کې لاسونه ننه ایستل. جوجو وویل زما په لیدو خوشحاله نه شوې؟ موږ خو سره ملګري یو. تواب وویل په دا دومره کلونو کې دې پوښتنه ونه کړه، یو وار را نغلې. سر یې د کمیس له ګریوانه وایست. جوجو ته یې وکتل. ویې ویل څنګه دې پیدا کړم؟ یو خو مو توره پیشو ښه نه ده ساتلې، د غوښې خوند یې هېر و، سکه یې ختلې وه. ستا پوښتنه مې ترې وکړه. تورې پیشو راته وویل چې تواب پوهنتون خلاص کړ، زراعت یې ولوست، اوس په کابل کې دی. دا 3 میاشتې مخکې یې په کومه موسسه کې کار وموند. تواب وویل دفتر دې څنګه پیدا کړ؟ اسانه و. پیشو کوټې ته ننوته. ستا د دفتر د کارت کاپي یې راوړه، ادرس یې درلود. جوجو غلی سو. ویل د نیکه په مرګ د خواشینه یم. چرګ راته وویل چې تریاک یې ډېر خوړلی و. تواب پرتوګ ور واخیست. ودرېد. جوجو وویل څه دې کوم، تا ته به لا څوک ګوري، نه ښکارې، لمنه دې اوږده ده. غلی سو. ویې ویل په ژوند کې مو هېڅ تغییر نه و راغلی. همهغه پخوانۍ زړه کلا، خامې پخسې او زوړ ژوند مو درلود. لا هم بدتره شوی دی. د پخوانیو چاغو غواو پر ځای مو یوه ډنګره خره ولاړه وه. په خوره کې یې خړې خاورې پرتې وې. خرې راته وویل چې له ډېرې لوږې یې کولمې سره سرشتې. پخوانی موټر او تراکتور مو هم نه ښکارېدل. تواب خپل پتلون راوځړاوه. کېناست. ویې ویل نیستي را باندې راغله، هر څه مو خرڅ کړل، له ترونو بیل سو، خو بیا هم ښه ده. دا 3 میاشتې مې کار موندلی، د کور ګزاره مخ په ښه کېدو ده. غلی سو. ویې ویل بې څه خو نه یې راغلی. جوجو وخندل. له تا مې دا دومره ژر د پوهېدا تمه نه درلوده. شکر هوښیار سوی یې. خود مرسته غواړم. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو وویل 3 میاشتې دي چیرې بیایم؟ د تواب سترګې رډې راوختې. دومره وخت نه لرم، دا کار مې ډېر په سخته موندلی دی، اوږده رخصتي نه راکوي. جوجو وویل نو ته مې ملګری نه یې؟ یم، خو ما ته کور را لغاړې دی. جوجو وویل دلته څو تنخوا اخلې؟ ښه ده، د میاشتې 27,000 افغانۍ راکوي. 6,000 په خوراک ځي، 4,000 د همدې خیرنې کوټې کرایه ورکوم، نورې کور ته لیږم. جوجو وویل 15 چنده، 10 چنده، 15 چنده ته تیار یم، خو مه مې ناامیده کوه. تواب یوه لویشت موجود ته حیرانې سترګې نیولې وې. جوجو وویل تورې سیارې ته دې بیایم. تواب وخندل. ټوکې کوې؟ نه، تاسو ته هر څه ټوکې ښکاري. ټوکو ته نه یم راغلی، امتحان لرم، عملي کار یې راکړی. زه باید ستا په مرسته په توره سیاره کې سوله راولم. د تواب خندا زور ونیو. جوجو وویل له ځمکې ډېره لرې یوه کوچنۍ سیاره ده، تکه توره، ټولې تورې ډبرې دي، مساحت یې د افغانستان په اندازه دی. بدبخته اوسېدونکي لري، همدا 25-30 میلیونو ته رسېږي. ستاسو غوندې یو بل سره خوري. غلی سو. ویې ویل په لویه هیله درته راغلی یم، خو ته ولې له ما مرسته غواړې؟ بل څوک نه و؟ جوجو وویل په مخ دې نه یم مین، نیستي نه ده. د ځمکې په مختلفو برخو کې مې تر تا هوښیار او په واک انسانان ملګري دي، خو ته تر نورو ښه مرسته راسره کولی سي. د تورې سیارې اوسېدونکي ستاسو غوندې دي. څنګه ځې؟ نه، مه مې ناامیده کوه، بله چاره نه لرم. که نه راسره لاړې نو د پوهنتون خواري مې ایس شوه. تواب وویل خو زه انسان یم، ساه اخلم. جوجو وویل موږ ستاسو غوندې هوایي پرېکړې نه کوو. زه د هغې سیارې په اړه معلومات لرم،